السلام علیکم مرګرو. دا زمونږ نوی ډرایور دی. د پرون ګاډي اغسته دی او سړی په یاره باندې رالو دلته کې د بشخالي په پل کې ولاړ یو. او اوس دا سوچ کوو چې د بشخالي چوک ته بوځو، خو دې وایي چې هلته کې رش دی، نور به پیاده ځې نه، بس ته مونږ هلته بوځه چوک ته، اورې چوک ته مونږ بوځه او هلته ګاډي راتاو کا، ګاډي راکټ کا که نه، نو بیا به پته ولګي. نه ته دې باره کې څه وایې؟ ته د رش د ګاډي ولې نشي بوتلی؟ ته رش ته ګاډي بوتلی شي؟ نه 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 نه، هغه ماماجي دې په بله باندې راتاو، ما ورته وایي چې نه په دې خو به ورځ ځې، دا زه خو راګوټ خو به ته ورځ تېرې نه رالی به څنګه؟ نو ستا څه تاثرات دي د دې باره کې؟ ستا څه تاثرات دي چې رش نه ستا الرجي ده؟ نه ما خو نه ده. خو لکه یارېږي خو یارېږي که نه؟ یاره پکې نشته. Sama, tu orang makan dia lagi lah. لکه دغه نه مخکته ونیول یو اکسیلیټر ورکې اکسیلیټر پرېږدي لاندې به غوړ کې پراته یو. نه عالمګیره د دې ډرایوینګ باره کې ته څه دی؟ دی خو د یارې نه په چوک ته هم نه ځي، تا په یوټیوب باندې مشهور وي یارې نه چوک ته نه ته بیا کاپي رایټ راځي. پرون ته هلال تپوس کړو که نه؟ هغه مشوره ورکړه کوم ګاډي والا ما دا ایکسپرټ اوپینین بي اس سیستم پکې لګېدلی دی. بي اس ډرایور موږ دغه ګارانټي دی سیستم دی پکې یو قسمه دا ټرمینالوجي یوز کول چې ما چاته کتلي نه دي. بیګا خو ما صرف سرچ کول چې بي اس پکې داسې شیز دی. نه یو ګاډي واخیست ایکسپرټ اوپینین هغه خو وروسته خبره ده، خو دا چوک ته ولې نه ځي؟ یېږي زه خو بشخالي ته نه ځم. ولې؟ نه زه خو بشخالي ته نه ځم. ولې؟ هلته وي چوک دی. بشخالي کې خو چوک دی نو. سپیانه دا چې ته څونه چوک ته ځې نو نه یېرېږې دونه به ستا ډرایوینګ زده کېږي. په دې چوک چې دی یو 15 پېرې لټ شي راشي بس چل دی. دا چې ته اوس تللی وې چوک ته بیا راغلی وې بیا تللی وې. موږ بونیر ته بوځو. بونیر ته بوځو خو بونیر کې ډایرکټ هم به ونه ځي. په لنډو باندې سوکاوی ته پورې لکه دی اوس چوک ته نه ځي. روان یو ځان بشخالي ځکه نه ځم مې چوک دی. تم خبرې کې مګو غره دې مستو وال سره ودرې ها مستو کم دی مخکې دا درته مستو د سکول ته مخامخ دی افغاني سکول ته لکه دغه له ودرې سموسې راوړي. اوس په سموسې وسکې چې هم اوس کله کم دی نن ته دراو بس دې دکاندار ته ودرېږه کم یو سره